کې د امام بخاري رحمه الله له مدرسې څخه ګڼ حافظان او طالبان فارغ شول. په دې اړوند جوړ شو مراسمو کې د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت لوړپوړي چارواکي هم ګډون کړی و. نوموړي د ملي یووالي او ثبات د ټینګښت په اړه وینا وکړه او له ټولو خلکو څخه یې غوښتل چې د اسلامي نظام د ساتنې ترڅنګ د یووالي او همپالنې په برخه کې هڅې وکړي. هغه همداراز زیاته کړه چې موږ باید له تېروتنو نه عبرت واخلو او له هر ډول بې اتفاقۍ څخه ډډه وکړو. مؤمن واقعی جور شویم. مؤمن بسیار مقام بلند داره. موقف و چوکی دنیا اهمیت نداره. مغرور نشویم برادرای عزیز. چوکی یک چند روزه اما یک امتحان است. قدرت سبب اگر هدایتی تو شود نعمت الله تعالی است. اگر قدرتی که سبب گمراهی و ضلالت تو است این غضب خداوند است. بسیار نعمت هاست در پشتی از او غضب الهی روان است. بیاییم وحدت واقعی را حفظ بکنیم تا که این نظام محفوظ باقی بمانه. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمانو د قرآن کریم اهمیت بیان کړ او د انسانانو په ژوند کې د قرآن کریم رول د مهم بللو ترڅنګ د قرآن کریم ښکاره او پټې زاویې څرګندې کړلې او د دغو علومو پر زده کړه او پراختیا یې ټینګار وکړ. تاریخ کهن اسلامی ما که نشأت گرفته از محراب و منبر گرفته، جهاد را از منبر گرفته، از مسجد یاد گرفته مردم، دین اسلام را از مسجد یاد گرفته، از منبر گرفته مردم، قدرت را که مسلمان از آن خود کرده از منبر و مسجد گرفته است، اصلاح ذات البینی مردم از منبر و مسجد شده است. ترویج فرهنگ ناب اسلامی وظیفه هر مسلمان است و خصوصا حفظ کلام مجید قرآن کریم عظیم شان کتاب مقدس تمام مسلمان هاست. مایه کامیابی و موفقیت انسان در زندگی است. وظیفه تمام مسلمان هاست که باید را حفظ کنه و را به دیگران برسانه و به این عمل کنه و موافق احکامات زندگی بسازه. ورته مهال د مزار شریف د امام بخاري مدرسې محتمم ویل چې د یادې مدرسې په 15مه دوره کې شپږ 50 تنه د دیني علومو له زده کړو او د قرآن کریم له حفظ څخه وروسته فارغ شول. فراغتی که میبینید پنجمین دور فراغت حافظان قرآن از رشته حفظ قرآن کریم و از رشته تجوید و ابتدایی علوم اینا امروز سند فراغت خود را از دارالحفاظ اخذ میکنند و تعداد فارغین این دور پنجمین دارالحفاظ 56 تن میباشد. د امام بخاري له مدرسې څخه د قرآن کریم د شپږ 50 حافظانو او طالبانو د فراغت دغه مراسم زده کوونکو ته د لونګۍ په ورپسرولو سره پای ته ورسېدل.